سلام یومنې تمه ده چې تاسې به روغ جوړ او صحتمنده وئ. ګرانو او محترمو یو ځل بیا هم عیدالله محمدي در سره یم او د پورته او ځینې اسینشل کتاب 90م در سره ځو. 90مې سټورۍ ته راځو. لومړی لغت دی اډورټایز. اډورټایز معنی اعلانول. دوهم لغت دی اساین. اساین ورسپارل، دنده ورکول. آډینس. آډینس معنی تماشاچیان، نندارچیان. صحیح ده. بریک پاست. بریک پاست معنی سهارنۍ. کمپیټیشن. کمپیټیشن سیالي. کول یخ سړه چې وي که نه. گین. گین مینس ګټل. گینز. امپورټنس اهمیت یا ګټور، چې یو شی اهمیت ولري او ګټور وي. نالج. نالج معنی پوهه. او بل وروستی لغت چې دی د دغه صفحې میجر. میجر معنی لوی، غټ. صحیح ده. مین. مین. مین معنی ظالم، هدف ته هم وایي. پریپر. پریپر معنی غوره کول، انتخابول. پریزیدنت ولسمشر. پریزیدنت ولسمشر. پروګریس پرمختګ. پروګریس پرمختګ. ریسپیکټ احترام کول. ریسپیکټ احترام کول. ریچ. ریچ معنی مالدار. سکیل مهارت. سکیل مهارت. somehow په هر صورت. somehow په هر صورت. strength قوت. strength قوت. vote رایه ورکول. vote means رایه ورکول. اوس راځو دغه کیسې ته how the world got light. څنګه نړۍ روښانه شوه. خو دا یوازې د انګلیسي د زده کولو په خاطر باندې دا سټوري د نورو حقیقت نه لري، رښتیا نه ده، دا خاصې دروغ وایي. موږ تاسو دا کیسه وایو. The president of Darkland was a pig. د ډارکلینډ ولسمشر یو خنزیر و. A very bad pig چې هغه ډیر بد خنزیر و. He was a pig of measure. هغه و یو د لویو خنزیرانو څخه خنزیر. امپورټنس چې هغې په دغه خپله برخه کې اهمیت لرلو. He was rich. هغه مالداره و. And he had a lot of strength. But he was mean. هغه ډیر ظالم و to all the animals in Darkland. ټول هغه حیواناتو باندې کوم چې په ډارکلینډ کې یا په تیاره ځمکه کې اوسېدل. He kept all of the world's lights in a bag. د ټوله روښنایي په یو بکس کې ساتلې وه. He prepared to keep. هغه دا غوره ګڼلې وه چې وساتي the world cold and dark. نړۍ سړه او تیاره وساتي. He wanted to stop the progress of the city. هغه دا غوښتل چې د ښار پرمختګونه ودروي. The animals couldn't work in the dark. خلکو به په ښار کې کار نشو کولی. He didn't have any respect for them. هغه به هغوی ته هیڅ عزت نه ورکولو. Light is too good for them. لا روښنایي د دوی لپاره ډیره غوره وه. He said. هغه وویل only I should have light. زه باید ځان له یا زه یوازې باید رڼا ولرم. But the animals needed light. خو ټولو حیواناتو روښنایي ته ضرورت درلودو. So they decided to hold a competition. نو دې له امله دوی پرېکړه وکړه چې یوه سیالي برابره کړي. They wanted to find a smartest animals in the Darkland. دوی غوښتل چې تر ټولو هوښیارترینه حیوان that animal had steal light from the president. تر څو دغه روښنایي د دغه خنزیر څخه لاسته راوړي، د دغه ولسمشر څخه. The advertised the competition everywhere. دغه اعلان د سیالۍ خپور شو هر چیرې. All the animals came. ټول حیوانات راغلل. The animal all showed of their skill. ټولو حیواناتو خپل مهارتونه وښیل.
The audience watch د ټولو تماشاچیانو وکتل and then voted for the animals او رای ورکړه د حیواناتو لپاره with most knowledge کوم چې زیاته پوهه درلوده. The winner was a tall bird. د دغه سیالۍ ګټونکی چې شو یوه جګه لوړه مرغۍ وه named Robin چې د هغې نوم راوین و. They assigned him to a job of getting light. هغې وسپرله him د هغه مرغۍ ته the job of getting light د لایټ د ترلاسه کولو وظیفه. The next morning راتلونکي سهار Robin ate breakfast او راتلونکي سهار کله چې روبین سهارنۍ ډوډۍ وخوړله and then left his home بیا یې کور پرېښودو. How well I gain light هغه د مشر څخه دغه لایټ ترلاسه کړم له ځانه پوښتنه کوي. thought Robin خپله هم دغه فکر وکړ. he needed to track هغه دا ضرورت لرلو چې چل وکړي په یوه طریقه د پریزیډنټ د هغه ولسمشر سره somehow په هر صورت چې وي somehow ونه په هر صورت. then بیا Raven had an idea رینې یوه نظریه ولرله. Raven could make his voice sound like anything هغه کولی شول چې غږ جوړ کړي د مختلفو شیانو. Raven walked up the president doors. Raven د پریزیډنټ په طرف قدم وهلو لاړه. He made the sound of a crying baby د یو ژړېدونکي ماشوم په شانتي یې غږ بدل کړ. He cried very bad loudly هغه په ډیر لوړ غږ سره وژړل. The president opened the door هغه مشر دروازه خلاصه کړه. Be quiet چپ شه the president yelled هغه مشر ورته وویل. Right then بیا Raven quickly made his move د خپل حرکت په تیزۍ سره وکړ. He found the soft bug او هغه د خنزیر په طرف نږدې شوه او هغه نرم بکس پیدا کړ. He took it outside هغه یې بهر ورڅخه وایستلو. The sun was inside the bug چې دغه لمر د هغې په منځ کې و. Raven flew high لوړه لاړه and put the sun in the sky اسمان کې کېښودو. The president was very mad ډېر غوسه و دغه مشر. Raven tricked him چې Raven هغې سره چل وکړ. But the other animals very happy مګر نور ټول حیوانات ډېر خوشحال و. At last په اخر کې they had light دوی روښنایي لرله. all ټولو because of Raven's smart thinking د Raven د هوښیار چل څخه. نو تمه ده چې دغه ستاسو زده شوي یادونه دا درته کوو چې تاسو دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. دغه یوټیوب چینل نوم په تاسو زده دی عیدالله محمدي. نو دغه کیسه او سټورۍ یوازې ستاسو د زده کړې په خاطر باندې دي نور تاسو کوم حقیقت نه لري. نور درته ښې شېبې ښه